بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمد واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درانه خدمت کې یم. محترمه دوستانو، که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب سره بټن چې تاسو ته معلومیږي په هغې باندې اول ځل لپاره کلیک وکړئ تر څو زموږ چینل نورې ویډیوګانې تازه زر در ورسیږي او تاسو زموږ د چینل ګډونوال شئ. نو محترمه دوستانو، راځو نن ورځې په درس باندې پیل کوو. د نن ورځې درس په پرسنلایزیشن کې زمونږ د سکرین سیور دی. په سکرین سیور مطلب څه دی؟ په سکرین باندې یو څه ثبت کول او هغه به مونږ ته په څه شکل سره بیا معلومیږي. نو رایټ کلیک وکړئ او دلته پرسنلایز ته راشئ. پرسنلایز کې به دلته اخري کمانډ د تیر کمانډونه مونږ ویلي دي: ډیسکټاپ بیکګراوند، وینډوز کلر، ساوندز. که دغه چا نه یې کتلي، په دغه چینل کې ویډیوګانې موجودې دي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په اسانۍ سره پیدا کړئ او خپل ضرورت مطابق معلومات یې حاصل کړئ. نو راځو سکرین سیور باندې کلیک کوو. کله مو چې سکرین سیور باندې کلیک وکړو، دې کې موږ سره مختلفې سکرین سیورې موجودې دي. زه راځم، اوس نن انتخاب دی، کوم سکرین سیور پرې نشته دی. ګارډ فیش مثلا دغه مایان دی زموږ د کمپیوټر باندې د سکرین سیور په حیث باندې راشي. دلته راځم پریویو باندې کلیک کوم. نو په دغه شکل سره به زمونږ په کمپیوټر کې به دغه مایان منډې وای، مګر اوس پکې لږ د مایان ډېر غټ دی، زما کمپیوټر یې نه راخلي زما په خیال. راځو یو بل دی نه وړوکی به پسې وګورو. ببل شو. راځو په دغې باندې کلیک کوو. وګوره داسې دغه غوندې سکرین سیور راوستل غواړئ یا مای سټایل په دې شکل سکرین سیور راوستل تاسو غواړئ. دوستان داسې نه چې وایي چې هغه مایان څنګه ډېر غټ و. مایان خو بس غټ و، نه یې کش کول کمپیوټر. نو کیدای شي وسې پرې نه کېده. ریبن شکل باندې تاسو راوستل غواړئ، داسې پریویو یې کوئ. ستاسو کمپیوټر دغه سکرین سیوري. داسې ښکته راځو، دغه سکرین سیور تاسې غواړئ. شو نو دغه مختلف قسم سکرین سیورې موږ سره موجودې دي. که اوس غواړو چې موږ په سکرین سیور د زموږ په موبایل کمپیوټر باندې څومره وخت بعد راشي، نو دلته ورته وخت ورکړئ. مثلا چې کله موږ په کمپیوټر کې کار نه کوو، 1 منټ وروسته، 2 منټه، یا هر څومره اندازه وخت چې تاسو ته ورکول غواړئ هغه ورته ورکولی شئ. نو دې ځای نه ورته هغه ټیم تاسو ټاکلی شئ چې 1 منټ وروسته دې به سکرین سیور راشي، یا 2 دقیقې، یا 1 دقیقه. صحیح شو؟ او دغې ته به ورسره ټیک مارک تاسو آن به کوئ. بیا اوس غواړو چې په سکرین سیور باندې موږ خپل نوم د موږ ته راشي. راځو هغه زده کوو. نو دلته به را بشي د 3D ټیکس ته به راشي. صحیح شو؟ په 3D ټیکس کې دلته اوس موږ سره چې دلته د په شکل باندې تابېږي وینډوز 7 نوم دلته لیکل شوی دی. موږ غواړو دا وینډوز 7 چې لیکل شوی دی په دغه ځای کې ورته خپل نوم ولیکو. هغه به څه طریقه کوئ؟ را بشي دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په دغه کې به ورته څه کسټم ټیکس کې دلته وینډوز 7 لیکلې ده، تاسو به ورته خپل نوم ولیکئ. مثلا څه نوم ورته لیکئ؟ احمد صافی نوم ورته ولیکئ. صحیح شو؟ دا مو ورته ولیکو. دلته تاسو ته ښایي چې ستاسو دغه ټیکس داسې ډېر تیز دي تاو شي، او که نه داسې برابر یا په قلاري، نو دلته تاسو دغه اندازه ټاکلی شئ. که تیز غواړئ نو دا به ورته انتخاب کړئ، که نه داسې نورمال شکل غواړئ دغه شی دی. هر کار چې کوئ نورمال پکار دی، نه ډېر تیز او نه ډېر په قلار. یوازې دا نه، هر کار چې کوئ. دویم چې دی فانټس دی. په فانټس کې څه کول غواړئ؟ مثلا تاسو دغه مختلف شکلونه دي، دغه به شاید د ډېرو دوستانو به دا فانټسونه زده وي، خو که نه یې زده بیا په وړ پروګرام کې بیا دغه تاسو زده کوئ. خو دغه فانټس ته تاسو ورکولی شئ مختلف سټایلونه. دغه ورته انتخاب کړئ او دلته دغه فانټ سایز ورته انتخاب کړئ. دغه خط د ډېر غټ دی، ډېر د وړوکی، موږ هم دغه دا د برابر شکل باندې. بیا
ریزولوشن دی مثلا دا د موږ سره په څه اندازه باندې په څنګه شکل باندې د اوبل په شکل وسی دی خو دا د تاسو اوس بیت عملي ښایم چې دا بیا څنګه فرق په دې کېږي خاولم په دې کمانډونو باندې پې کومه روټیشن سپیډ مثلا دا تاویدل د تیز دی وشي او که نه په قلار دی وشي نو دا د برابر وشي نه ډېر تیز او نه ډېر په قلار بلکې درمیانه شکل باندې وځي بل دا دغه خط ته چې تاسو کوم نوم لیکلی د دې دغه رنګ دی څه رقم دی نو دلته ورته تاسو یو رنګ انتخاب کړئ مثلا داسې دا سور رنګ دی صحیح شو اوکې که سره رنګونه خوند کوي نو دغه رنګ دی شي همدغه رقم ته که تاسو سره په کمپیوټر کې نورې افیکټ تاسو سره د ټیکس هغه مو سره تاسو رااخیستلی شئ که د سره نه وي نو ایسته ترې راوځئ نو چې نشته صحیح ده همدا رقم ته که نورې ریفلیکشن نور اثرات همدا رقم ته نورو اکټونه تاسو سره موجود دي هغه راواخلئ او که ترې نه وي نو توند ترې راوځئ صحیح شو کله مو چې دغه انتخاب کړو دغه سیټینګ مو ورته برابر کړو بیا برابر شي اوکې بیا کوئ کله مو چې اوکې کړو دلته اوس یې پریویو وګورئ دلته اوس مخکې څه شی لیکلي وو وینډو 7 یې لیکلی اوس یې څه لیکلي دي احمد صافی نوم یې لیکلی دی صحیح شو خو دغه شکل مو له نه خوښېږي موږ غواړو چې دغه دې بدل شي دغه تاویدل وبل شکل ورته نه غواړم دلته کې ورته د روټیشن کې ورته یو بل غواړم دغه سپین شکل باندې دی شي صحیح ده برابر شي اوکې کوئ تاسو پریویو یې وګورئ نو تاسو ته به سکرین سیور په دغه طریقه سره به تاویږي صحیح شو که دغه هم نه خوښېږي سیټینګ ته بېرته لاړ شئ دغه وبل خو شو سیسه شکل دغه ورته انتخاب کا راشه اوکې کا او پریویو باندې کلیک وکړه اوهو راشه که تاویدېږي دا خو ښه کډۍ کوي صحیح شو نو دغه مختلف افیکټ تاسو سره څنګه دي موجود دي سکرین سیورې که دغه مو نه خوښېږي ډېر ورخطا ایسته یو شکمنی وی چې نه نور دې پې لوبې وکړم نو دغه ټامبل دې ته راشه او اوکې که دا دې بله لوبه شوله پې صحیح شو اوس ورته راشه به بوجي وی که تودېږي نو دغه مختلف شکلونه موږ سره موجود دي او که ووایه چې نه بس ماما په قلار کې شه نورو نو دلته به څه انتخاب کړي نن به انتخاب کړي او اوکې به کړي نو بېرته به خپل عادي شکل ته به بیا څنګه شي راو به ګرځي او که چېرته پې تاسو بیا سکرین سیور نه غواړئ چې زموږ په دغه باندې سکرین سیور دې پې موجود نه نو دلته به دغه ټول نه به تېر شئ او را به شئ نن باندې به کلیک وکړئ او ځان نه به سم روغ پښتون جوړ کړي نخرې مخرې به ورباندې نه کوي نو دغه به سکرین سیور به بیا ستاسو په کمپیوټر باندې بیا به نه راځي او که راولئ یې نو دغه لاندې کوم کمانډونه چې موږ وویل هغه به پې تاسو راولئ او اپلای به کوئ نو محترمو دوستانو زموږ د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي نو اوس به یو څو ثانیې وروسته د کمپیوټر په سکرین باندې زموږ د چینل نورې ویډیوګانې تاسو ته راځي هره ویډیو باندې چې کلیک کول غواړئ کلیک پې وکړئ او معلومات ترې حاصل کړئ تر بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پر پاک الله سپارم د الله په امان